बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुना मलगरो। په تیره ویډیو کې مونږ په سټاټیک راوټینګ باندې کار وکړ. په دې ویډیو کې په ډیفالت راوټینګ باندې کار کوو چې ډیفالت راوټینګ څه ته وایي. ډیفالت راوټ چې د ملګرو دا د آی پی راوټینګ یو ټایپ دی. مونږ ویلو آی پی راوټینګ چې دی په درې ډوله دی: سټاټیک راوټینګ، ډیفالت راوټینګ، ډاینامیک راوټینګ. نو سټاټیک راوټینګ باندې مونږ کار کړی. په دې ویډیو کې مونږ په ډیفالت راوټینګ باندې کار کوو چې ډیفالت راوټ څه ته وایي. What is default routing? A default route or gateway of last resort allow traffic to be forwarded even without a specific route to a particular network. The default route is identified by all 0 in both the network and submit mask 0. It is generally configured by accessing internet where the destination is unknown. Default route से तवई default route ता gateway of last resort हम वही. Default route इबारत लहागा मसीर څخه دی چې موږ ته اجازه راکوي چې پیکټ سند کړو د کوم مقصد لپاره بغیر لدینه چې هغه پیکټ یا هغه میسج ته مونږه مسیر ورته مونږه معرفي کو. یعنی پیکټ مونږ له کوم ځای نه کوم ځای ته سند کوو بغیر لدینه چې مونږ هغه ته نیټورک ورکو یا سبمټ ماسک ورکو، هغه سند کیږي، فارورډ کیږي، ډراپ کیږي نه. یعنی ډیفالت راوټ عبارت دی له هغه مسیر څخه چې مونږ ته اجازه راکوي چې خپل پیکټ فارورډ کو بغیر لدینه چې راوټینګ ټیبل کې کوم یو مشخص راوټ یا یو مشخص مسیر د هغه ډیسټینیشن سره ولرو. The default route is identified by all 0 in both the network and submit mask 0. په ډیفالت راوټ کې مونږه نیټورک هم صفر ورکو او سبمټ ماسک هم. د دې پیدا څه شی ده؟ نو دا به مونږ کله کنفیګریشن کوو. نو په کنفیګریشن کو بیا تاسو په دې باندې پوه شئ. مثلا زه یو طرف د بل طرف ته معرفي کوم، نو دې ته زه صفر نیټورک هم صفر ورکوم، سبمټ ماسک هم صفر. ځکه هغه بل طرف ته چې زه ورته معرفي کوم چې زه هغه صفر ورکم، په هغې کې ټول کوم نیټورکونه چې دي نو هغه ټول دې څه شی کېږي، هغه ټول دی بیا پیژني. یعنی اخوا څومره نیټورکونه دي هغه ټول بیا دی پیژني. It is generally configured for accessing internet where the destination is unknown. مونږ څه وخت ډیفالت راوټ استفاده کوو؟ کله چې مونږه انټرنیټ ولرو. یعنی جنرلی دا مونږه کنفیګر کوو د څه لپاره د دې چې انټرنیټ یا نیټورک ته لاسرسی ولرو. where the destination is unknown، په هغه ځای کې چیرې چې ډیسټینیشن یا مقصد باندې نه پوهیږو. نو یو ځل بیا تکراروم، ډیفالت راوټینګ څه ته ویلی شي؟ ډیفالت راوټ موږ ته اجازه راکوي چې خپل پیکټ فارورډ کو بغیر لدینه چې راوټینګ په راوټینګ ټیبل کې کوم یو مشخص راوټ یا کوم مشخص مسیر د هغه له ډیسټینیشن سره ولرو. نو دې ته ویلی شي ډیفالت راوټینګ. نو دا و ډیفالت راوټینګ. په بله ویډیو کې به زه د ډیفالت راوټینګ کنفیګریشن باندې کار وکړم چې څنګه کولی شو موږ ډیفالت راوټ کنفیګر کړو.